ورځ بیا نه ګورم او کیسې ګورم نو هغه د خوښې جګړې دا زما د هیروین لاس څنګه نیولې مې پرېږده د دې جینۍ دا لاس ګینې دا لاس به درنه پرې کړم سکندارې بۍ سکندارې ګرانو مینوالو د نوي پروګرام سره یو ځل بیا نظر محمد ستاسو په خدمت کې سلامونه وړاندې کوي پروګرام سکندارې د هرې مور دا خواهش وي چې زه د خپل زوی په سر د واده سیاره ووینم هغه خواهش یې پوره هم شي هلې ځلې وکړي او انګور ځانډه وګوري او دغسې د زوی واده وکړي سیاره ورته په سر وتړي خو چې واده وشي او ناوې کور ته راشي نو بیا سي دا تپوسونه به د یو واده کړي زلمي نه تپوس کړو دلته موږ سره ناست دی مېلمه په خیر راغې الله دې د سرې ډوډۍ خاوند کړي نو بیا به درنه تپوس وکړم چې څنګه دا ولې ولې څه چلو شو ته خو خفه غوندې راته ښکارې پیریانو چاچاګانې ویرولې ځکه واده دې کړی دی او خو خو څه خیر مبارکه شه د ټرک لاندې شي دا ولې ته خو جاړې جاړم به نه نه ولې دا جاړې ولې بس زړه مې راډک شو مې راشي لږ جاړه ګوره خلک چې واده وکړي خاندي خوشحالېږي د خوشحالۍ نه ټوپونه وي او ته جاړې ای د بدې ورځې خاندي ها دا خبرې پرېږده دا جړاګانې پرېږده دا راته ووایه چې د واده نه وړاندې د ژوند څنګه تېرېدو یاره ترې د واده نه وړاندې مې ډېر سوپر هډ ژوند و ښه ډېر زبردست 12 بجې خو به زه پاڅېږم ښه مور ته به مې اواز وکړو چې بیبي یا بیبي جانې هغې به راته وي چې وایه بچې ما ورته ناشته ښه هګۍ به یې راله پخه کړه توکړې پراټې به یې راله په سوچه غوړو کې پخېږي توکړې بس ناشته به مې وکړه بس بیا به بار چکر لی ووتم چکرې مګرې به دې لګولې ها کار روزګار به دې کولو زبردست کار چېرته و کار نه و بس عیش ماش به م کولو خو مور به راته وایي چې کار کوه ښه نو بیا څه کار روزګار دې شروع کړو بس چې بیا مور دې تنګ کړم یو ځل نو بس بیا ما وایي زه لاړم شي نوکري به ځان وګورو ها کوم ځای ته لاړې بل لاړم یو دفتر ته ورغلم ما ورته ویل یاره نوکري غواړم ای ما ته وایي ښه ده ښه په وخت رالې ښه موږ سره یو ویکینسي خالي ده ښه د څه ویکینسي وه بس ما ته وایي چې بس ته به دلته کلینر یې موږ سره کلینر او جي نو بیا په دې سهار سبا مې بس بیا صفا کپړې واچولې او سپرې مرې مې په ځان باندې وکړه عطر مې ولګول چې لاړم دفتر ته ما ورته وایي څنګه چل دی زما هغه کوڅې او زما دفتر کم یو دی نه نو دفتر او کرسۍ درکړه نه یاره جارو یې لاس کې راکړه دا ولې ما یې کافشري ده خو هغې ما ته وایي چې ولوله دلته صفایي کوي یعنی دا کمرې ممرې به صفا کې او دا هر څه موره بس پوه شه که نه باترومونه پورې به داسې صفا کوي دا کلینر یادولو نو دا د خندا خبره ته پکې خاندي نه خندا هغې پورې راغله ما وی ما یې افسري راکړه منځ کې هغې چې کوم دی زه صفایه والا واغېستم ورته خاندي نه نه خندا هغې پورې راغله تا پورې نه خاندم هغه بیا ټیک ده که نه والله خندا دا ما ته ووایه چې تا هغه کار بیا کلینري شروع کړه صفایي وغیره دې شروع کړه که نه نه یاره دونه پاتې مال خو هم نه یم مخکې سره یې میا جارو ورته ورغورځولم استعفا دې ورکړه ما زه دا کار نشم کولی تنخوا منخوا دې نه واخېستې او استعفا دې بیا ورکړه نه نو تنخوا څنګه دی وروره چې کار وکړي تنخوا به والي ښه هغې نه پس څه کار وکړو بیا بس بیا کور ته رالم مور ته مې ویل مورې والي هغې خو ما باندې جاروګانې والي مور ما دې چې بس ورکې که بلې نوکري ځان له وګورې نو بیا د څوک بلې نوکرۍ پسې روان شو بس بې بلې نوکرۍ پسې لاړم یوځي ته هغې چې کوم دی دا څوک دی بلکې اډې ته لاړم اډې ته بس مې راشه ورکې که سرکاري نه کوو پرایویټ کار کوو داسې کار دی نن سبا خلک سرکاري کارونه چې کوي که نه نو دا سرکاري پیسې خو بیت المال نه راځي که نه نو د بیت المال نه
مطلب دی چې ته خوري حلاله به خوري که نه او. ډېر خلک ډیپټیل نه دي او قسم دی د بیت المال پیسې هم داسې خوري نو مې راشه پرایویټ کار وکړه ښه د دې وجې نه تا هغه کلینري پرېښوه هغه افسري دې پرېښوه امین پرېښوده مې نه یاره کار به سبا یا کوو یا نه موږ خو بېکاره خلک وو په 12 بجې پاڅېدو وایه که نه او بیا به د قومي خزانې نه پیسې یاري دغه په ما ارامې وي که نه ما پرېښوده آفرین مې راشه پرایویټ چوتې اډې ته به لاړ شم دلته بس یو بس والا سره کریندر شو بس والا سره کلینر ښه نو بیا به څه نو بس بیا به مې چغې وهلې ما به وي چې وروره راځې وروره راځې وروره پنډۍ ده لاهور ده پنډۍ ده لکه زه څنګه استاد نه برکشه پوره ووایه پوره لکه ته بس کې ناست یو ښه ښه لږ وریږه ټوپۍ نه پرېږده بیا داسې کار و چې زه به کله بس چلولی مړه بس والا به چې کوم دی نه دا استادان چې کوم وي که نه د دې چې دی بس ته کښېني نو دې دې سورلو له دوکې ورکوي ښه څنګه واورې کله ګوره ډېر استادان دي مونږ خو هم ډېرې ګوتې زده نه کړي نه که هغه نه ښکاري او بیا چې اډو کې ګرځي دا چې ګوتې به یې زده کړي چې یاد به یې ساتي ښه ښه نو هغه چې به بس ته کښېناستو که نه ما ته به وي چې ته وایې چې بریک شو چا استاد بریک شه که نه سورلېږه ده به دا ګاډی لږ مخکې کړو ما به پنډۍ لا پنډۍ لا صبر دی به بیا لږ سلو شو که نه بیا به یې لږ وخوځولو سورلۍ به ویږي نو بس تیار روانېدو غواړي پوه شوې که نه یو ځل خو چې څنګه سورلۍ ورغوته که نه نو تا وی که دنه د موچو ګرمي نو مخې سره راټوکو واپس مې ولې وی ټول بس خالي پروت دی ما ته وی چې بس روانېدو غواړی دي ما ورته هغه بقایا منزلې ته دلته جمع کړي اوس به راشي یو کس کمی دی پکې مې ته لږ کښېنه خیر دی بیا دې کې یو یو به راخطو ته به یې تپوس وکړو جمع وشو هغه ورته دی خو نیم خبره ته یې کوم شي نه راځي هغه ورته چې زه خو اوس نیغ په نیغه د پورې راځم اخر مړی بس ډک شو او هغه سورلو چې زما کوم عزت وکړو که نه کوم عزت هغوی زما وکړو دې استاد د وجې نه هسې تا ته نه شم ویلی سورلۍ به کوزېده او ما به د سیټه نیو او واپس به یې بس کې ور دننه کول او هغه به مې که نه هسې به یې خوځولو راخوځولو خو زه ته دا یم چې بیا مړه څو ورځې چې مې دا کار کړو پکې مې د بوټ تاکال ویګنم کیم کلندر شو نو هغوی بوټ تاکال شیرپا هسپتال بوټ تاکال شیرپا هسپتال کارخانو فیزیکس دا چلو به مې وایي مړه یو څو ورځې داسې عادت شوم که نه چې یو ورځ بس وره مالت واډه راباندې کړه ډېر سخت صحي ووایه ولې او داسې کار وکړه نه چې د شپې ما بیا په خوب کې چغې وهلې چې بوټ تاکال شیرپا هسپتال ها نو په دې وجه ووایه او په دې وجه هغې له به خوب نه ورتلو که نه نه بس کار داسې نه ګرمي وه زه به بار ویده کېدم په کوټه باندې نه نو ماشو به نه چیچلې نه ماشو څه کوي چې ما وایي زه به یې چیچلم ولې چې زه به هغې وي که دی ویښ دی ما به ټوله شپه چغې وهلې که نه پوه شي نو د هغې نه پس چې کوم دی والو نه پس دې کلنډري کوله که پرېږدې خوا نه نه بیا خو مې پرېښودې په دې باندې چې یار ما وایي چې باقي مې د مالت نه وباسي بیا د څه کار روزګار بس بیا د هغې نه پس ګرځېدم په دې کې یاره یو درځي سره نوکر شوم هغه درځي ما ته یې راځه مړه استاد باندې جوړ کړم والله چې داسې جامې به ګنډې چې یاد به وساتي د ناستې کار و که نه او د ناستې کار و نو به جامې راله راکړي نه څه به دې ګنډلې که څه به دې کړې نه جي ګنډلې مې نه سپړدلې مې ولې بس ما دې راکړي ما دې چې ته وایي دا کومه ګینده چې به غلطه وویلې دي که نه یا بل شاګرد ما دې ته به دا سپړې وکړه دا پستن سپړل او پستن مې سپړدلې خو د هغې سره داسې شوم چې سترګې مې کږې شوې او بیا به دا هر څه دوه وخت ښکارېده ته به ښکارېده او که نه مور هم راته بیا دوه وخت ښکارېده نو ما یې چې خدای خبرو دې کې زما اصلي مور کومه ده چې کله به مې دې خوا ته مې مور نو هغې به رالاس ونیوي زه دا یم چې کله به مې دې خوا که چې مور یې نو هغې به لاس ونیوي زه دا یم دا به چې د چای مې څښلی به هم د دوه پیالې یو شی راته دوه ښکارېدو بیا د مور وایي چې ورشي لږ ماستر راواله نو چې زه دننه لاړم هلته دوه کټوۍ پرتې وې د ماستر که نه دوه کټوۍ راته ښکارېدې او که نه نو چې واپس راووتم مور ته مې ویل مور یې شکار دی چې هلته کټوۍ دوه دي که نه ماستې به کمې کټوۍ کېږي نو مور راته وایي چې به داسې کار وکړه یوه ماته کړه بس یو پاتې شي راوړم نو زه چې لاړم نو بس ما چې هغه یو ماتې کړه دواړه ماتې شوه نو دې کې د خندا څه خبره وه اوس مجبوري دی وه او ماستم ټول توی شو بس چې مور مې راغله چې هغې وکتل او یو کودر یې راواغېستو دې په لاشر ووهلم چې دا خو هغه اصلي د مستو کټوۍ ماته کړه مې مورې دا دویم وګوره
دا ماته شو په خپله کې ما دا نه ماتوله ښه نو هغې بله کوم نوم یو کټوی دی ښه نو بیا دې څوک ډاکټر ماکټر له نو لاړې لاړم بیا ضروري وه مجبوري وه 10 ورځې مې لګاتار چې کوم دی ډاکټر ته لاړې او علاج دې مې وکړو الله پاک چې کوم دی رحم وکړو نو هغه د دوو نو بیا خبره یو ته یو ته راغله بیا به درس یو ښکارېده بیا راته یو ښکارېږي ها نو بیا هغه درځي نوکري دې پرېښوه که نه 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 یاره پرېښې مې نه وه که نه ها. خالي علاج له مې یو څو ورځې چوټي وکړه چې بیا لاړم بس بیا راته استاد وایي چې نه والله اوس خو ته ما ته ښکاري داسې چې استاد شوي که نه ښه نو بس بیا راته یو بنډل جامې راکړې ما ته وایي دا بس اوس ګنډه ښه نو جامې دې وګنډلې داسې مې ولې وګنډلې ښه خو بس اخره کې استاد ډېر زیات بېعزته کړم ولې او چې هغه څونه جامې مې ګنډلې وي د هغې تاوان نیم ما ورکړو نیم زما استاد ورکړو ډېر ښه سړی و. څه جلو پارې دا اصل کې زه لږ خطا غوندې شوم هغه ما پنسۍ چې کومې دي که نه هغه د نستونو په دې کمیس ته وګنډلې او نستونې مې د پرتوګ پنسو ته وګنډلې نو دې کې د خندا څه خبرې ته خاندي نه نه زه کپړو پورې مې خندل تا پورې مې نه خندل داسې وایه که نه باید اوس ما پورې خاندي ګوره انسان کمزوری دی او انسان نه خامخا چې کوم دی غلطي کېږي نه 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 بالکل ښه بله خبره دا وه چې کالر یې دا مې وړه د شا په ځای مخې ته ګنډلې وي کالر به یې دا د شا چا به کمیس اچولې هغه وایي چې مخې دا دی که شی دا دی وایي چې جیب به یې دلته و کالر به یې دلته و چې کالر به یې دلته و جیب به یې دلته وایي ما له دې خندا راوستې بس یې کړه نور ته پوښه نه ته خاندي ولې نه نه بس هغه دې پرېښوه که هغه دې کوله بیا هغه نوکري نه بس بیا هغه مې پرېښوده مې راشم مړه بس ورو کې که څه بل څه شروع کړه ها نو چې هغه تاواني شو درځي که نه نو بیا څو دوکان دې پرېښو که نه بیا دې کار نه بس سیمو سره وشړلم که نه ویې ما ته یې ورشم مړه په دې بیا خو نه بس ټول کار کې چې څه مزدوري کړې وه هغه هم ستا په سر کې ورکړه نور چې یې دلته ونه وینم بیا دې څه کار کوې نو بس بیا زه لاړم یاره کور ته بس مور ته مې بیا فریاد وکړم وایي یاره دا مور یې په څه ډانجې وړېدلي وو دا خو ډېره ګرانه به شي چې څومره ښه کار کوي عمره به چې کوم دی نو کړېږي که نه نو مور ته مې بس مې خپل روزګار به کوم خپل چې هر شي نو بس قرضدار مې وکړو او ځان ته مې چې کوم دی یو هټل پرانېسته یعنې د کریانې دوکان مې کړو دوکان دی زه مبارکه شه خوله دې ماته شه ولې اوس خو د دوکان وخت کوي دا خو هغه خو پوره خبره خو اوره چې وشو را سره سي مبارکي سړی هغه سړي ته ورکړي چې کامیاب شي که نه نو ته کامیاب نه شو ښه زه کیسه وکړه څه چل کیسه داسې وه چې ګوره ما ویل راشي ښه سړیتوب نه کار والي او علاقي خلک دي خپل خلک دي اوري که نه نو ما ورته ویل راځې وروره د ګلخان دوکان دی قرض سودا وړي قرض وډا که د نغدي ټیک دی د 15 روپو شی مې په 10 روپۍ ورکولو خو قرض به مې ورکولو ټیک شو جي بیا نو بس بیا داسې کار وکړو چې رو ټول دوکان خالي شو تا خو یو په 2 پیسې خورې مې وګټلې ولې څنګه مې وګټلې چې ټول قرض کې لاړې نه خو د چا راکولې نه چې واپس نورې سودا مې اچولې دوکان نه مې چې کوم دی نو بس بیا خالي تا خانې پاتې شو بس خالي تا خونه نه چې چا ته کس سودا وړلې و نو هغې د کس پیسې نه درکوي نه که نه چې کوم یې ورته به مې څنګه چې وروره بقایا ورکوي او که نه ورکوي هغې به څه وي هغې به راته وي چې وروره تا مونږ خو تان سودا نه دی وړی ولې په ایمان داسې مې راته وي ما ورته یوه تا دی چې ما قرض در کړی و نو هغه وایي چې ثبوت وښیه ثبوت ته سره ثبوت ما سره وونه بس هغه شی ټول ګډوډ مطلب دوکان ختم دوکان چا وخوړولي بیا دوکان چې چا نه دوکان اخیستی و نو هغه به پیسې درنه نه غوښتې نو بس غم غټه مسله راته بیا دا جوړه چې کوم دوکاندار نه ما دوکان اخیستی هغه ما پسې ګرځېده زه به د هغه نه پټېدم او کوم چې زما قرضدار وي به زما نه پټېده به دا پټپټونې جاري کړي اسم ته یو ایس اخره کې بس بیا مور مې غوسه شوه ما ته یې دې خو راشي چې سم کار دی وګوره مړه تا روزګار لیدلی نه وي داسې روزګار د اوس پیدا کوم چې انشاءالله ټول عمر به دې نه خلاصېږي ها بیا دې څه روزګار شروع واده یې راله وکړو که نه واده دې نه وکړو مبارکه شه مبارکه شه وایي چې دا خوله دې په سټک ووه یاره خو ته خو داسې مبارکي راکړې ته مې وایي چې وروره ځوانه ما څه ډېره توره بازي وکړه ښه نه نه جینۍ د دله کوم ځای وکړه ښایسته جینۍ خو یې راله وکړه ما ورته ویلي مو مې وایي داسې جینۍ به راله ګوري چې کم از کم دومره ښایسته وي چې کم از کم زما سره خو برابر وي که داسې نه چې بدرنګه راله ونه ګوري نو جینۍ دله وکړه او ډولۍ دله راوړه ډولۍ راله راوړه بس جینۍ هم ښه ګزارې کولې بس دومره ښایسته نه وه خو بس ما لپاره ښه قابل قبول و نه نو تا سره خو پیسې هم نه وې دوکان کې دنه
دکان قرضدارو ته نه یوړې پوه شو که نه نو تا واده ولیمه دا دې څنګه چل کړی هی خو دلته خو ساده یې که نه پوهېږي که ګوره تجربه خو چې سړي تجربه وشي د تجربې نه ورسه فایده هم واخلي که نه کم کار چې ما سره خلکو کړی و که نه قرض یې رانیوړی اوس پیسې نه راکوي داسې یو بل دوکاندار و د هغې نه ما کارز راوړي مې زه اوس ګرځ راپسې مطلب یې وریجې غوړي یو شي په یو شی مې ترې راوړم مې مړه بیا به وسېدې ګور راکاږي به وسېده قرضدار یې چا وژلی دي ها ولیمه دې ورکړه ډوډۍ یې در وړه ډوډۍ مې راوړه مور خو به دې ډېره خوشحاله وه ډېره زیاته اولې چې کوم دی که نه ما ته وایي چې واده له کوم واده چې واده مې ډېر ارمان دی ما ورته ویې ګورې مورې کار روزګار نشته څه نه خرابېږي ما چې ګوره مرمه هېڅ پته مې نه لګي خو چې ستا په سر دا څېره ووینم که نه د څېرې دپاره تا ارمان یې خپل پوره کړو په سر د څېره هم لیده او په سر یې زما څېره هم ولیده د واده نه پس خو هغه مړه نه شوه خو زه یې په غم واړولم دا چې ګوره که نه چې اوس په لومبۍ ورځ باندې ما ښځې ته ویې مې لږې اوبه راله راکړې که نه نو بس هغې ما نه چې کوم دی په ګیلاس کې اوبه راواخېستې مور مې پرې هغه وویل وایي بچي داسې کوي سره لاسونه یې د نکریزو که نه دا په لومبۍ ورځ دا کارونه نه کوي راکړه ما له راکړه افرین ستا مور خو ډېره ښه وه خبره خو پوره وره که نه یو مخکې ده داسې کار وکړي چې په دویمه ورځ بیا نه ګورم او چې څه ګورم نو هماغه د خواښې ګور جګړې شروع شو جګړې شروع شوې دا په څه دا مړه هېڅ خبره نه وه یار ته اوس خبره وه ته اوس ته یې واورې ته به ما پورې خاندې بیا څه خبره وه خو ونه خاندې ګورې خبره دا وه چې ښځې راته فرمایش وکړو ما ته یې چې خوږو ته مې زړه شي چېرته خواږه که نه مټۍ دوکان او بس زه هم لاړم مړه ما ویلې چې کوم ځای نو مټۍ او برفي مرفي او لږ الوا مې ولې راواخېسته دا ولې نو بس د هغې رسې و خوږو ته خو یو کار مور مې رایاده شوه ما چې ګوره ورکوټ یې لوی کړې ډېره خواري یې سره کړي که نه دا خو دې ښه کار کړی نو ما یې مور یم پکې څه راویلو بیا به و چې څنګه زوی مې چې واده وکړو د ښځې شو نو بس هغې له مې مټاک غوزان نه واخېسته ښځې له دې برفي الوا راواخېسته او مور له دې مټاک غوزان دا ولې نو اصل کې د ما د ښځې غاښونه خو صحیح وو که نه ما یې دا مضبوط وه او ما یې دا به دا وکړي که نه الوا ملوا د مور غاښونه مې لږ کمزوري نو ما یې راسې دا مټاک غوزان چې په دې چې دې لږ زور مور کوي که نه نو غاښونه مې مضبوط شي ورزش به وشي نو د مورکۍ غاښونه دې مضبوط شو نه بس یو څلور دانې وم چې پرېوته دا اوس د خندا خبره ته بیا ما پورې خندې ولې نه خندا تا پورې نه راځي خندا مټاک غوزانو پورې نه نو دا مټاک غوز خو دا کسور خو ستا نه دی د مټاک غوز دی بلکل د هغې خاصیت هم دی د مټاک غوز خو بس مړه پوه نه شو انسان دی کمزوری دی که نه نو په دې جګړه شروع شوه بس په دې باندې جګړه شروع شوه کور کې غوبل سخته ډانګېره کور کې څېره میره هېره نه څېره بیا چېرته یادېږي بیا خو هغه ارمانونه هم د مور وریجېږي که نه چې زما ارمان دی د جذبي څېره مې ولیدې او قرضداري غوړي او چیني چکر وریجې هغه خو داسې کار وي چې هغه غریب بس ورله راشي اوس که نه مور مې چار ښیي بس هغه ته وجاړي راوجاړي ته ترې بچ بس زه ترې بچ یم یا اکثر په دیوال باندې وړم په بل اړخ وځم دا راته وایي چې کور کې اوس ورسره یو ځای یې او که نه یاره تر اوسه خو یو ځای وم خو بس نن یې راته چې کوم دی سامان وامان کډه مډه بار راوغورځولې ما ته وایي چې بس چلو خپل بندوبست دی او ته پوه شې او ښځه دې پوه شه یو کړیچی او یو پیالې راله راکړه یو کړیچی نه نو بس هغه د انګور د وجې نه که نه هغې سره بس ضد و نو هغې وایي چې لوښي ولې نه ورکوم دا کړیچی او پیالې ما لپاره راکړه چې دا مې زوی دی او د واده سامان مامان یې دله در نه کړو ولیا که یو شی م راکوي دا قرضونه به ستا پلار وایي خلاصوي اوس لانجه بلې ده که نه زه بیا مې کور وګورم کور پسې کرایه کور دې ونه کتو ځکه نه خو هغې پسې خو راوتې یم ګرځېدم چې ستاسو دې هغه له رالم دفتر ته که نه ما یې یاره چرکېدي ته خو شاکور یې ده کړی دې کې ستاسو کس راته وي چې دلته انټرویو ده او که انټرویو ورکوي دوه پیسې به هم درله درکړي که نه او چې رالم او تا پوه کړم نو والله دا والله زبردست زیته او ښه په موقع باندې رالم که نه چې زه دې نوو زلمو ته ګوره میسیج ورکړم چې ګوره پام کوئ واده ونه کوي
ګوره زمونږ خو مطلب هم د دې پروګرام دا دی که نه سکونډاري او لکه دا خلک راویښو او یو پوه شوې اوس تا چې دی تا هم سکونډاري په موږ ولګولې دا ټولې خبرې دې راته وکړې دا خو ګوره دا سکونډارې په ما لګېدلې دي او نو مار خوړلې د پړو دې مې یېرېږي که نه نو ما ځکه تاسو پوه کړئ چې لږې لږې سکونډارې به د باندې ولګوم چې راتلونکی وخت چې کوم دی هغه تاسو ته ښکارېږي چې وایي واده خله چې تا واده نه دی کړی نه شکر دی موږ خو واده کړی دی خو دا خو لکه تا سره زما ډېرې ښې خبرې وشوې پته دې لګي چې ګیره دې پرېښودې د دې اندازه مات کړې خیر ستا د خبرو نه ما ته ډېر معلومات وشو ډېره مننه پوه شوې ګرانو مینهوالو زمونږ د مېلمه زلمي مېلمه ډېرې ښې خبرې وکړي او تاسو واورېدې خو هر مور او پلار لا پکار دي چې بې روزګاره بچي د واده نه کوي تعلیم پې وکړي یا په ښه روزګار شي چې هغه په خپلو خپو ودرېږي هغې نه بعد که هغه واده کوي او د مور ارمانونه راځي نو بیا ټیک ده او که دغسې زلمی وي چې بې روزګاره وي او 12 بجې د خوبه پاسي او بیا نوکرو پسې ګرځي او کله درځي سره شي او کله کلنډر شي او کله دغه شي نو د هغه به هم دغسې حال وي انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو بل مېلمه سره تاسو ملاقات کوم اوس دنه اجازت زم غواړم او دا زلمی هم غواړي الله په امان واده ونه کوي داسې ما دا تپوس کولو چې وایي ستاسو خوښه کې چېرته یو ګیراج به خالي وي چې دا کډه ولې راوړو یاره دلته خو مشکله ده داسې چې نو خواښې کره لاړ شه که نه ولې سپېړه دې یو غم نه خلاص نیست په بل غم مړی وایي